لاس چې له روزګاره سړی وباسي ژوند کې به څه لاره سړی وباسي ظلم ته زاهده ظلم نه وایي تا خو چې له ښاره سړی وباسي د هغه ذات په سپېڅلې نامه چې انسان یې په مخلوقاتو کې غوره کړی او بیا یې د عزت او شرافت جوګه ګڼلی. دوستانو دا ویډیو مې درته په ډېر یو مهم ټاپک باندې برابره کړي. تاسو دوستانو نن سبا خبر یاست چې زموږ هیوادوال د بېلابېلو ستونزو سره مخ دي. دوی غواړي چې ګاونډیو هیوادونو ته لاړ شي، سفر وکړي. زموږ او ستاسې اکثره درانه هیوادوال په دې تپ و تالاش کې دي چې د ګاونډیو هیوادونو ویزې ترلاسه کړي او په قانوني ډول ګاونډیو هیوادونو ته د کار، روزګار، تجارت، تعلیم او همداشان د درملنې لپاره ګاونډیو هیوادونو ته لاړ شي. ځینې شرکتونه یا یو شمېر کمیشنکاران زموږ د هیوادوالو څخه ډېرې زیاتې پیسې اخلي او په بدل کې ورته جعلي ویزې ورکوي یا فیک ویزې ورکوي. دا چې څنګه کولی شو جعلي ویزې وپېژنو نو دغه ویډیو تر پای وګورئ، د ملګرو سره هم شیر کړئ. د نورو مهمو ویډیوګانو لپاره زموږ چینل هم سبسکرایب کړئ. راځو دوستانو په عملي ډول باندې دا طریقه زده کوو چې څنګه کولی شو خپله ویزه چک کړو چې آیا زموږ ویزه صحیح ده او که نه جعلي ده. دغلته دا ویزې دي او دغه اوس د حاجي صاحب ته ما دا ویزه اپلای کړې وه او دا ویزه راغله. غواړو دغه ویزه څنګه کړو، دا چک کړو چې آیا د پاکستان د ویزو په سیسټم کې دا رجسټر ده او که نه، دا جعلي ده او که دا صحیح ویزه ده. د دې د چک کولو دپاره موږ څه کوو، د ټولو نه لومبی موږ ځو ګوګل کروم ته او په ګوګل کروم کې دلته لیکو. تاسې به د ګوګل کروم په سرچ کې ولیکئ visa.nadra.gov.pk/verify/ او دې نه وروسته به په دې لینک باندې کلیک وکئ. وګورئ دوستانو د ویزې د تصدیق لپاره موږ ته یو وینډو خلاصه شوه. دې ته وایي ویزا ویریفیکیشن، یعنې د ویزې د صحت تصدیق. راځو ویزا ریفرنس نمبر، راځو دا کومه ویزه چې ما د حاجي صاحب ته لګولې د هغې نمبر زه ورکوم. پکې تاسو ګورئ دلته د دې ویزې نمبر دی 880011 د دې نه وروسته ورته موږ څه کوو، پاسپورټ نمبر ورته ورکوو. د پاسپورټ نمبر یې دی 15 کنټري، پاسپورټ کنټري افغانستان ورته انتخابوو. کیپچا کوډ ورته ورکوو 4 دی، S دی، N دی او V ده. د دې نه بعد به دوستانو راځو په دې ویریفای باندې به کلیک کوو چې آیا زموږ دا ویزه سمه ده او که جعلي ده. دوستانو ومو لیده چې دا ویزه څنګه ده، صحت ته. ګورئ موږ ته ټول ډیټیلز راغلل. دلته تاسو ګورئ اول ما شی ورکړه، دې کې مې ویزا ریفرنس نمبر ورکړه، بیا مې پاسپورټ ورکړه، بیا مې پاسپورټ کنټري کې افغانستان ورته وټاکه، بیا مې دلته دغه لاندې که تاسو وینئ دلته Q5FG دا کیپچا مې دلته ورکړه او بیا مې څنګه وکړه په ویریفای مې کلیک وکړه. دا ویزا ځکه صحیح ده چې د پاکستان د ویزو په سیسټم کې څنګه ده، دا اندراج یا ثبت ده، دا یو رجسټر ویزا ده، دا یو قانوني ویزا ده. دلته تاسو وګورئ ویزا ریفرنس نمبر یې دی، پاسپورټ نمبر یې دی، نوم یې راغی امیرالله جلالي. ویزا ډیوریشن یې چې دی 10 ورځې دی، یعنې 10 ورځې هلته دا پاتې کیدی شي. د ویزې سټارټ شان د ویزې د ختمېدو ټایم یې چې دی د اکتوبر 12/2022. ویزه چې ده د دې چې دی سټیپ فیسیلیټي چې ده ملټیپل انټري ده، یعنې په دې باندې د 6 میاشتو لپاره تګ راتګ کولی شي. دا یو بهترینه طریقه ده. بیا هم دوستانو تاسو ته دا ستونزمنه وي نو زه ستاسې په خدمت کې یم. تاسې کولی شئ چې ما سره د وټساپ د لارې نه په دې شمېره باندې اړیکه ونیسئ 016833940 دا زما د وټساپ نمبر دی. دا ویډیو در سره لایک کړئ او د ټولو ملګرو سره شریکه کړئ، ځکه چې نن سبا فیک ویزې یا جعلي ویزې ډېرې شوي دي. په دې ثواب کې تاسې هم ځان شریک کړئ چې دا ویډیو ټولو ته ورسیږي. تر یوې بلې ویډیو پورې مو په پاک رب سپارم. هر چیرې چې یاستئ خوشحاله، کامیاب او بریالي اوسئ. د الله په امان.